الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. د ټولو امامانو خدمتونه په خپل ځای د احترام قابل او منل شوي دي، لیکن د امام صاحب فقه په دې ټولو باندې راجحه ده او د دې د رجحان دپاره ډېر اسباب او دلایل دي. اول دلیل ورته دا دی چې حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله رؤیتا و روایتا تابعی دی، یعنی صحابه کرام لیدلیم دي او د صحابه کرامو نه روایات د احادیث هم کړي دي، په خلاف د نورو امامانو نه چې هغوی تابعین نه دي. مشهور پخوانی او ثقه مؤرخ امام ابو الفرج محمد ابن اسحاق ابن ندیم المتوفى 315 هجری د امام صاحب په باره کې فرمایي چې وکانه من التابعین لقی عدة من الصحابة فهرست لابن ندیم صفحه 298. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله تابعی دی او د ډیرو صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی. مولا علی قاری رحمه الله فرمایي چې دا خو یقیني ثابته ده چې امام صاحب بعضې صحابه کرام لیدلی دي، لیکن اختلاف په دې کې دی چې امام صاحب د صحابو نه احادیث روایت کړي دي او که نه، لیکن معتمد او صحیح خبره دا ده چې احادیث هم روایت کړي دي. وروسته لیکي چې د امام ابو حنیفه رحمه الله د تابعیت دا یقیني دی، غټ تابعی دی او ډیرو لویو لویو علماو په دې باندې تصریح کړې ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تابعی دی. وقد ثبت رؤيته لبعض الصحابة واختلف في روايته عنهم والمعتمد ثبوتها إلى قوله فهو من التابعين الأعلام كما صرح به العلماء الأعيان. زير الجواهر جلد صفحة 452. د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله پیدایش په 80 هجری کې شوی دی. جامع المثانی جلد اول صفحه 25، تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 150، تهذیب التهذیب جلد صفحه 449، الجواهر المضیه جلد صفحه 20. او ډیر صحابه کرام د 80 هجری نه وروسته وفات شوي دي، لکه حضرت واصله ابن اسقع رضی الله عنه په 85 هجری کې وفات شوی دی، چې په دې وخت کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 5 کالو تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 101. حضرت انس ابن مالک رحمه رضی الله عنه په 93 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد اول صفحه 309. تاریخ صغیر للبخاری صفحه 101 او طبقات ابن سعد جلد و صفحه 14. نو د حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه د وفات په ټیم کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 14 کالو او حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه دام په عراق کې اوسېدلو، په بصره کې، او امام صاحب په کوفه کې اوسېدلو، نو ضروري د انس رضی الله عنه سره ملاقات شوی دی. حضرت محمود ابن لبید په 96 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد صفحه 66. نو د دې صحابي د وفات په وخت کې د امام صاحب عمر 14 کاله. حضرت محمود ابن الربیع دا په 99 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد صفحه 63. نو په دې وخت کې امام صاحب د 19 کالو. د حضرت هرماس ابن زیاد الباهلی سره په 102 کې د حضرت عکرمه ابن عمار ملاقات شوی دی. نو د وفات د 102 نه وروسته شو د دې صحابي. نو په دې وخت کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 22 کالو. حضرت ابو طفیل عامر ابن واصله په 110 هجری کې وفات شوی دی. تهذیب التهذیب جلد 15 صفحه 82. په دغه وخت کې امام صاحب د 10 کالو. دا موږ د اختصار سره نیم درجن صحابه ولیکل. حضرت حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي چې رأى انسا تهذیب التهذیب جلد صفحه 449. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله حضرت انس رضی الله عنه لیدلو. او علامه ذهبی رحمه الله فرمایي چې رأى انس ابن مالک غیر مره لما قدم عليه الكوفه. تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 158. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله څو ځله حضرت انس رضی الله عنه لیدلو چې کله کوفی ته تشریف راوړو. علامه ابن سعد امام دار قطنی خطیب بغدادی او امام نووي، امام ابن عدي، علامه ذهبي، علامه سمعاني، علامه عراقي،
حافظ ابن حجر، امام سخاوي وغيرهم د امام ابو حنیفه رحمه الله په تابعی والی باندې متفق دي. وګوره بغدادي جلد 14 صفحه 340، تذکرة الموضوعات صفحه 111، قانون الموضوعات صفحه 206، جامع بیان العلم جلد اول صفحه 45. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمای وذكر بعضهم انه روى عن 7 من الصحابه البدايه والنهايه جلد لسه صفحه 1 یعنی بعض علماء فرمایلی دي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د 2 صحابو روایت کړي دي. د نمونې په شکل یو څو هغه روایات در تلولم چې امام صاحب د صحابه کرامو روایت کړي دي. اول روایت ابو يوسف عن ابي حنيفه انه قال سمعت انس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضه على كل مسلم. امام ابو يوسف رحمه الله د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې ما د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نو اوریدل چې هغه فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې طلب د علم په هر مسلمان باندې فرض دی. دویم حدیث وعن ابي داود الطيالسي عن ابي حنيفه انه قال ولدت سنه 80 وقدم عبد الله ابن انيس الكوفه سنه 94 وسمعت منه وانا ابن 14 سنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك للشيء يعمي ويصم. حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای چې زه په 80م کال د هجرت باندې وفات پیدا شوم، په 80م کال د هجرت، او حضرت عبد الله ابن انیس کوفی ته راغلو په 94م کال د هجرت باندې، او زه د 14 کالو ما ترنه دا حدیث واوریدلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای حبک للشیء یعمی ویسم، ستا محبت یو شي سره تاړندی او کڼی. دریم حدیث ابو یوسف عن ابي حنیفه قال ولدت سنه 80 وحججت مع ابي سنه 96 وانا ابن 16 سنه فلما دخلت المسجد الحرام رأيت حلقة قلت لأبي حلقة من هذا؟ قال حلقة عبد الله بن الجزء الزبيدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدمت فسمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې زه په 80م کال د هجرت باندې وفات شوم، پیدا شوم، په 80م کال د هجرت پیدا شوم، او د خپل پلار سره په 96م کال د هجرت باندې حج ته لاړم. زه په دې ټیم کې د 14 کالو وم. زه چې کله مسجد حرام ته داخل شوم نو ما یوه حلقه د درس ولیدله. ما د خپل پلار نه تپوس وکړو چې دا د چا حلقه د درس ده؟ زما پلار راته وفرمیل چې دا د یو صحابي حلقه د درس ده په نوم د عبد الله ابن الجزء الزبیدي رضی الله عنه. نو زه ورنږدې شوم او ما په دې حلقه کې د دې صحابي نه دا حدیث واورېدو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ومن تفقه فی دین الله کفاه الله همه ورزقه من حیث لا یحتسب. څوک چې د الله په دین کې پوهه حاصله کړي الله به د ده د غمونو دپاره کافي شي، او من حیث لا یحتسب به الله پاک ده ته رزق ورکړي. ابو يوسف عن ابي حنيفه عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله والله يحب اغاثه اللهفان. امام ابو یوسف د امام ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کوي، هغه د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې چاته د خیر ښودنه وکړي نو الله دته دومره اجر ورکوي لکه د خیر کوونکی، او الله پاک خوښوي د فریاد کوونکی فریاد رسی. عن أبي سعيد عن أبي حنيفة أنه قال سمعت واصلة بن الأسقع يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تظهرن شماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. ابو سعید د ابو حنیفه رحمه الله نه روایت کوي، امام سے فرمایي چې ما د واصله ابن الاسقع نه واوریدل چې هغه فرمایل چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي لا تظهرن شماتة لاخیک، مخ کاره کوه دې
خوشحالی په خپل ورور د خپل ورور په غم مه خوشحالیږه فیعافیه الله ویبتلیک الله پاک بستا ورور ته د دې غم نه نجات ورکی او تا به په دې غم کې مبتلا کی يحيى بن معين عن أبي حنيفة عن عائشة بنت عجرة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر جند الله في الأرض الجراد لا آكله ولا أحرمه وګوره جامع المسانید جل اول صفحه و اتیانا تر صفحه اتنوی پورې دا احادیث راغلي دي نو امام صاحب د صحابو نه روایات کړي دي نو رؤیتا و روایتا تابعی ده لدی وجنه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مذهب په نورو مذاهبو باندې راجح ده دویمه وجه د رجحان دا ده چې د امام صاحب فقهي کمال یو منل شوی حقیقت ده حضرت امام شافعی رحمه الله د امام صاحب په باره کې فرمایي الناس فی الفقه عیال علی ابي حنیفه تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 159 یعنی دا څومره فقها چې دي او څومره انسانان چې په دین کې تدوین کوي دا د امام صاحب روحاني اولاد ده د دوی لپاره بنیاد امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ایښی دی علامه ذهبي رحمه الله د امام صاحب په باره کې لیکي الامام الاعظم فقيه العراق امام متورع عالم عامل فقيه متقي وكبير الشان درېمه وجه د امام صاحب د مذهب د ترجیح دا ده چې د امام صاحب د فقه اصول او ضوابط د یوې شورا په ذریعه باندې مرتب شوي او مدون شوي دي چې د دې شورا رئیس امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دوی به د پوره بحث او مناظرې نه وروسته مسأله لیکله بعضې وابیان وایي چې د دې شورا اراکین څوک و د دوی نومونه کم دي نو ګوره واورئ علامه خطیب بغدادي رحمه الله فرمایي كان أصحاب أبي حنيفة الذين يذكرونه أبو يوسف وزوفر وداود الطائي وأسد بن عمرو وعافية الأودي والقاسم بن معن وعلي بن مسهر ومندل وحبان ابن علي وكانوا يخوضون في المسألة فإن لم يحضر عافيته قال أبو حنيفة لا ترفع المسألة حتى يحضر عافيته فإذا حضر عافيته فإن وافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها فإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة لا تثبتوها تاريخ بغداد جلد 12 صفحة يوصل أو أتو یعنی د امام صاحب بعض هغه اراکین د شورا چې امام صاحب به ورسره د مسایلو مذاکره کوله هغه دا دي ابو یوسف امام زفر داود الطوئی اسد بن عمر عافیه قاسم علی مندل حبان نو کله به چې په یو مسئله بحث شو نو که عافیه به پکې شریکو امام صاحب به وفرمیل چې دا مسله ولیکئ او که عافیه به نو شریک نو امام صاحب به وفرمیل چې دا ملیکئ تر څو چې عافیه نه وي راغلی نو عافیه به چې کله راغلو او د دوی سره به موافق شو نو امام صاحب به وفرمیل چې اوس یې ولیکئ او که موافق به نه شو نو امام صاحب به فرمیل چې دا مسئله ملیکئ امام صدر الائمه لیکي چې فوضع ابو حنیفه مذهبه شورى بینهم ولم يستبد فيه بنفسه دونهم اجتهادا منه في الدين ومبالغة في النصيحة لله ورسوله والمؤمنين فكان يلقي مسألة ويسمع ما عندهم ويقول ما عنده ويناظرهم شهرا أو أكثر من ذلك حتى يستقر أحد الأقوال فيها ثم يثبتها أبو يوسف في الأصول حتى أثبت الأصول كلها مناقب موفقة جلد 2 صفحه يوصل او 3 یعنی امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله خپل مذهب د شورا په طریقه جوړ کړو او د احتیاط او د الله د دین او د مؤمنانو د خیر خواهی له وجبي هیڅ مسأله د مشورې نه بغیر نه لیکله نو په یو مسأله به میاشت او څه د پاسه میاشت مشوره او مناظره کوله تر څو چې به یو رایه په یوه رایه اتفاق راغلو نو امام ابو یوسف رحمه الله به هغه په اصولو کې ولیکله تر دې چې ټول اصول منضبط شو او که امام ابو یوسف رحمه الله به په لیکلو کې عجله کوله نو امام صاحب به ورته فرمایل چې لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه في غده مقدمه د نصب الرأي صفحه 11
یعنی زمانه هر اوریدلې خبره مه لیکئ، ځکه چې زه نن یوه خبره کوم او سبا یې پرېږدم او سبا یوه خبره کوم او بل سبا یې پرېږدم. د امام بخاري استاذ امام عبدالله ابن المبارک رحمه الله فرمایي چې د دې شورا مجلس ته یو اهمه مسله پیښه شوه، فخاضوا فيها 3 ایام بالغداة والعشي، مناقب موفقه جلد 2 صفحه 450. یعنی د دې مجلس علماو پکې 3 شوا روزه فکر او غور وکړو. دارنگی فرمائی اذا وقعت لهم مسئلة يديرونها حتى يضيئونها، مناقب کردی جلد 2 صفحه 3. کله به چې دې مجلس ته مسئله مخې ته راغله نو پوره به یې تاو را تاو کړه تر دې چې ښه به واضحه شوه. لدې وجې نه د امام صاحب په فقه کې مرجوع عنه اقوال ډیر کم دي، ځکه دا د شورا په طریقه دا مذهب مدون شوی دی. څلورمه وجه د ترجیح د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د فقه دپاره دا ده چې الله پاک د امام صاحب فقه ته عام مقبولیت وربخلی دی، لکه څرنګه چې امیر شکیب ارسلان فرمایي، چې مشهور مؤرخ ابن ندیم فرمایي چې فقه اکبر، دارنګې کتاب رسالته الى البستی، دارنګې کتاب العالم والمتعلم او کتاب الرد على القدریه، دا د امام صاحب تصنیفات دي. بیا مخکې لیکي چې والعلم برا وبحرا شرقا وغربا بعدا وقربا تدوینه، الفهرست صفحه 299. یعنی په وچه او په سمندر کې، په مشرق او په مغرب کې، نږدې او لرې، ټول علم د امام صاحب تدوین دی. پنځمه وجه د امام صاحب د ترجیح د مذهب د ترجیح دپاره دا ده چې د امام صاحب اجتهاد ډیر دقیق و، هیڅ باریخ اړخ به ترې نه پاتې کېدو، لکه څرنګه چې علامه سبکي رحمه الله فرمایي فقهه دقیق، طبقات الشافعیة الکبرى جلد 2 صفحه 104. یعنی د امام صاحب فقه او اجتهاد ډیر دقیق و، هیڅ باریک اړخ به یې نه پرېښودو. شپږمه وجه د ترجیح دا ده د امام صاحب د مذهب. تاسو ته به زه په بل ځای کې بیان کم چې د دنیا د ټولو محدثینو سند د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په شاګردانو باندې تیریږي، او لویو محدثینو به د امام صاحب د مذهب مطابق فتوی ورکولې، لکه عبدالله ابن مبارک د امام بخاری استاذ دی، د امام صاحب د مذهب مطابق به فتوی ورکولې. وکیع ابن الجراح، یحیی ابن سعید القطان، یحیی ابن معین، یحیی ابن زکریا، دا امامان د حدیثو دي، دی ټولو به د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مذهب مطابق فتوی ورکولې. امام بخاری کی قابل فخر احادیث هغه ثلاثیات دي چې د امام بخاری نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې پکې 3 واسطې دي، او دا اکثر ثلاثیات د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د شاګردانو نه روایت کړي دي، لکه مکی ابن ابراهیم. زیات ثلاثیات د مکی ابن ابراهیم دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په فدایي شاګردانو کې، او محمد ابن عبدالله الانصاری غالبا دغه نوم دی، دا هم د امام صاحب په شاګردانو کې و. نو اکثر ثلاثیات د بخاری د امام صاحب د شاګردانو نه روایت شوي دي. نو امام بخاری په خپلو قابل فخر احادیثو کې د امام صاحب د شاګردانو شاګرد دی. اومه وجه دا ده چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د هر چا نه مخکې د امت د سهولت دپاره د کتابونو او د بابونو ضرورت محسوس کړو، او د دې دپاره بهترین بنیاد کېښودلو. صدر الائمه لیکي وابو حنیفه اول من دون علم هذه الشریعه ولم يسبقه احد ممن قبله، مناقب موفقه جلد 2 صفحه 140. یعنی امام ابو حنیفه رحمه الله د ټولو نه مخکې د شریعت تدوین وکړو، د ده نه مخکې هیچ هم داسې تدوین نه و کړی. اتمه وجه دا ده شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله په خپل مکاشفات کې لیکي چې عرفني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان فی المذهب الحنفی طریقة أنيقة هي أوفق الطرق بالسنة المعروفة التي جمعت ونقحت في زمان البخاري وأصحابه، فيوز الحرمين صفحة 48. یعنی شاه ولی الله دهلوي رحمه الله فرمایي چې ما ته خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره معلومه کړه چې په حنفي مذهب کې داسې عمده طریقه ده
چې د هغه سنت نبوي سره زیاته موافقه ده کومه چې د امام بخاري په زمانه کې را جمع شوې وه. نهمه وجه دا ده چې په ټولو فقو کې فقه حنفي واحده فقه ده چې مسائل تحقیقي او تقدیري دواړه پکې موجود دي. فقه تحقیقي او مسائل تحقیقي معنی هغه مسائل چې واقع شوي وي، او فقه تقدیری مسائل تقدیری هغه مسائل چې لا تر اوسه واقع شوي نه وي بلکې د هغوی دپاره فرضي صورتونه جوړ شوي دي او حل شوي دي. نن سبا په سلګونو مسائل د تقدیري فقه په رڼا کې حل کولی شي. دلته به ضمناً د یو بل اعتراض جواب هم ذکر کو. دا اعتراض په اصل کې نیاز محمد کونړي کړی دی او دا نور وابیان د هغه تقلید کوي. ما تاسو ته ویلي و چې وابیان تقلید کوي، صرف دومره کوي چې د خیر القرون تقلید یې پرېښی دی او د شر القرون د ملایانو پیروي او تقلید شروع کړی دی. ټول د الظفر المبین قیخوري د هریچند هندو د کتاب نه نقالي او قیخوري کوي، او د هریچند هندو د کتاب نه صادق سیالکوټي سبیل الرسول منتخب کړی دی. یوسف جیپوري ترېنه حقیقت الفقه لیکلی دا په اردو کې، او زموږ د زماني وابیان بیا هغه اردو پښتو ته را نقل کوي، او بیا دا نور وابیان دا په پښتو کې لیکلی شوي کتابونه ګوري. دا اعتراض په اصل کې امین الله کونړي نیاز محمد کونړي کړی او چې ځان ته امین الله پېښوري وایي. هغه وایي اعتراض کې چې ته خو مجتهد نه یې، تا ته څنګه معلومه شوه چې د امام صاحب مذهب غوره دی؟ ته خو مجتهد نه یې. موږ ورته دوه جوابه ورکوو. یو الزامن موږ دې وابیانو ته وایو چې تاسو هم داسې وایي چې په پلانکي هسپتال کې پلانکی ډاکټر ښه سپیشلیست دی، نو ته خو سپیشلیست نه یې، تا ته څنګه معلومه شوه چې پلانکی ډاکټر ښه سپیشلیست دی؟ دارنګې یو ته وایي چې دا پلانکی ښه خیاط دی، نو تا ته څه پته ولګېده چې دا ښه خیاط دی؟ ته خو خیاط نه یې. دارنګې ته وایي چې پلانکی ښه مستري دی، نو تا ته څه پته ولګېده چې دا ښه مستري دی؟ ته خو مستري نه یې. دا هسې د جاهلانو اعتراض دی. تحقیقي جواب ورته دا ورکوي چې معرفت په دوه قسمه دی، اول اجمالی او دوهم تفصیلی. د یو کس د مهارت د پیژندلو دپاره اجمالی معرفت کافی دی. اجمالی معرفت د تواتر وغیره ذرایعو په واسطه باندې حاصلیږي. نو د امام ابو حنیفه رحمه الله فقاهت موږ ته اجمالا په تواتر باندې را رسېدلی دی. نو په تواتر او دارنګې په اجماع باندې موږ دا پیژنو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا مجتهد اعظم دی او دا لوی مجتهد دی او د نورو مجتهدینو استاذ دی. یو بل اعتراض بم د الله پاک په توفیق باندې درته دفع کم. وابیان دا اعتراض کوي، احناف امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته امام اعظم وایي. نو وابیان دا اعتراض کوي چې امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله دی او که امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو دوی وایي چې زمونږ امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تاسو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته امام اعظم وایي. نو وابیان داسې اعتراض کوي چې آیا امام اعظم رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که امام ابو حنیفه؟ نورونو تاسو ته زه څو جواب درخیم. اول جواب الزامن دی وابیانو ته ووایه چې تاسو حضرت عمر ته فاروق اعظم وایي که نه وایي؟ نو په تاسو دا اعتراض راځي چې فاروق اعظم محمد صلی الله علیه وسلم دی او که حضرت عمر؟ دارنګې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته ټول امت صدیق اکبر وایي. نو موږ دا تاسو باندې اعتراض کوو چې صدیق اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. نو که تاسو حضرت عمر ته فاروق اعظم وایي او څوک په تاسو اعتراض وکړي، موږ ټول ورته فاروق اعظم وایو، خو که څوک دا اعتراض وکړي چې فاروق اعظم حضرت عمر صاحب دی او که محمد صلی الله علیه وسلم، نو دا به د جهالت نه ډک اعتراضي. دارنګې که څوک دا اعتراض وکړي چې صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق صاحب دی او که محمد صلی الله علیه وسلم، نو دا به احمقانه اعتراضي. نو دام احمقانه اعتراض دی چې امام اعظم امام صاحب دی او که محمد صلی الله علیه وسلم. دویم به تاسو دی وابیانو ته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرانو کې اعظم دی او امام ابو حنیفه رحمه الله دا په امامانو کې اعظم دی.
د پیغمبر تقابل به د پیغمبرانو سره کوي او د امام تقابل به د امامانو سره کوي. امام د پیغمبر په مقابل کې اعظم نه دی او پیغمبر د الله په مقابل کې اعظم نه دی، بلکې یو امام د بل امام په مقابله کې اعظم کیدی شي او یو پیغمبر د بل پیغمبر په مقابله کې اعظم کیدی شي، یو مناظر د بل مناظر په مقابل کې مناظر اعظم کیدی شي، یو وزیر د بل وزیر په مقابل کې وزیر اعظم کیدی شي. یا داسې ورته ووایم چې په مدرسه کې د اولې درجې طالبانی په دې کې یو اول نمبري، د دې دا مطلب نه چې په ټوله مدرسه کې اول نمبر دی، دا په خپله درجه کې اول نمبر دی. په دویمه درجه کې چې کوم طالب اول نمبري نو دا په خپله درجه کې اول نمبر دی، دا مطلب نه چې په ټوله مدرسه کې اول نمبر دی. نو یو د پیغمبرانو درجه ده، هغې کې محمد صلی الله علیه وسلم اعظم دی. یو د صحابه کرامو درجه ده، هغې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په صداقت کې صدیق اکبر دی، حضرت عمر په فاروقیت کې فاروق اعظم دی. او یو د صحابو نه وروسته د امامانو درجه ده، د مجتهدینو امامانو. نو د مجتهدینو امامانو په درجه کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې د امام اعظم دی. او دریم دا چې امام ابو حنیفه رحمه الله ته د اعظم لقب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی دی. موږ دا د حدیث نه ثابتو چې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله ته پیغمبر علیه السلام اعظم ویلی دی. په یو حدیث کریمه کې راځي د ابو هریره رضی الله عنه نه روایت دی، هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، او کما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اهل فارس، یعنی په اسلام کې اعظم برخه د اهل فارس یعنی د عجمو ده. ګوره پیغمبر علیه السلام د اعظم لفظ استعمال کړو او په اهل فارس کې د امام صاحب په شان سړی نه دی تیر شوی چې د ټول دین اسلام تدوین کړی وي، یعنی د اودس ټول مسائل مدون کړي وي، د مونځ د ټولو مسایلو تدویني کړی وي، د زکات د ټولو مسایلو تدویني کړی وي، د حج د ټولو مسایلو تدویني کړی وي، یعنی د ټول دین تدوین په عجمو کې یوازې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله کړی دی. د امام صاحب په شان بل داسې په عجمو کې څوک نه دی تیر شوی چې د ټول دین تدویني کړی. نور قابل فخر خلق پکې ډیر تیر شوي دي لکه امام بخاری رحمه الله، دارنګې نور محدثین او مجتهدین او امامان دا پکې تیر شوي، لیکن د امام صاحب په شان سړی پکې نه دی تیر شوی. دا په لکونو لکونو مسائل امام صاحب د ادله اربعون علی الترتیب رایستلی دي او مدون کړي دي. دا کار په عجمو کې بل چا نه دی کړی. ورونو تاسو ته د دې اعتراض نقطه ذکر کړم. موابین ولې دا اعتراض کوي؟ دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه مجبور دي، د پیغمبر علیه السلام د محبت نه مجبور دي او کنه بله څه وجه ده. حقیقت دا دی چې دا د پیغمبر علیه السلام د محبت نه مجبور نه دي، اصل کې د اعظم ادرس د دوی بدل دی. دوی ملکي وکټوري ته د دوی نوم خو ملکي وکټوري په هندوستان چې کله انګریزان راغله د دې ډلې ایجاد په هندوستان کې شوی دی. په هندوستان کې د دوی اصلي نوم وهابیو، بیا مشهور بریلوي مولا مولوی فضل رسول بدایواني ورپسې تبلیغات شروع کړه چې دوی د محمد بن عبدالوهاب په مذهب دي. نو د دې تهمت د لرې کولو دپاره ټولو وهابیانو په متفقه طور باندې برطانوي حکومت ته عریضه وکړه چې د وهابي په لفظ باندې قانوني پابندي ولګوي او د دې جماعت نوم اهل حدیث کی. نو دوی چې کومه عریضه انګریزانو ته لیکلې وه نو به حضور ملکه عالیه معظمه وکټوریا، نو دوی هغه د هندوستان د انګریزانو د طرف نه چې کومه بادشاه و هغې ته د معظمه لفظ استعمال کړی و. نو د دوی د معظم او د اعظم ادرس انګریزان دي، لہذا دوی خفه کیږي چې دا زموږ د بادارانو روحاني پلرونو لقب ولې امام صاحب ته استعمالیږي؟ دا لقب خو زموږ د روحاني پلرونو انګریزانو دی. د هغه انګریزانو ته چې دوی کومه عریضه لیکلې وه د یوې عریضې الفاظ داسې و: بخدمت جناب سیکرٹری گورنمنٹ میں آپ کے خدمت سطور ذیل میں پیش کرنے کی اجازت اور معافی کا خواستگار ہوں. میں نے اپنی ماہواری 1886
रसालत इशाअत सुन्ना में शाई किया था, जिसमें इस बात का इजहार था कि लफ्ज़ वहाबी जिसको उमूमन बागी और नमक हराम के माना में इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल मुसलमानान हिंदुस्तान की इस गुरूह के हक में जो अहले हदीस को हिलाते हैं, और वो हमेशा से सरकार अंग्रेजी के नमक हलाल और खैरख्वाह रही है, और यह बात बरहा साबित हो चुकी है और सरकारी खत और किताबत में तस्लीम की जाती। बस हम कमाल अदब और इनकिसारी के साथ गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती है कि वो सरकारी तौर पर इस लफ्ज़ वहाबी को मनसूख करके इस लफ्ज़ के इस्तेमाल से मुमानअत का हुक्म नाफिज करें और उनको अहले हदीस के नाम से मुखातब किया जावे। इशाअत सुन्ना सफ़हा 30 जिल्द 11 शमारा नंबर 2। नो द दुई नुम प 1800 या काल की प अंग्रेजी रजिस्टरों के अहले हदीस शो। नो असल की द दुई द मुअज्जम अदरस मादर तवील ची बदल दे। दुई द हिंदुस्तान अंग्रेजी गवर्नर मलिकी आली आगे तबई मुअज्जमा वेले मलिका विक्टोरिया आलिया मुअज्जमा।